بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې تاسو لپاره ډېرې مهمه جملې راوړې دي. تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ نو ان شاء الله دا ټولې مهمه جملې به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی سنټنس موږ سره سره what to cook today. نن به څه پخو. کو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه نن به څه پخو، نو په انګلیش کې به ورته سمپل څه وي what to cook today. what to eat today. نن به څه خورو. کو موږ چېرته د یو ملګري سره بازار ته لاړ شو، موږ ورته وایو چې هلکه نن به د بازار کې څه خورو، نو موږ ورته په انګلیش کې سمپل څه وي what to eat today، یعنی نن به څه خورو. I am hungry. زه وږی یم. کو موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه زه وږی یم، نو په انګلیش کې به ورته څه وي I am hungry. bring me some food. ماله لږه روټۍ راوړه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه ماله درسه لږه روټۍ راوړه، موږ وایو که نه په پښتو کې، نو موږ به په انګلیش کې څه وایو bring me some food، یعنی یا مطلب bring me some bread، ماله لږه روټۍ راوړه. ملګرو، دا ډېره مهمه جمله ده. strain the tea. چای چڼ کړه. کله چې موږ چای پوخ کو، موږ کم چای چڼ کوو، یعنی موږ چې دی نه لا کم اخوا دېخوا هر څه دي دا چې دغه شي پیور چې موږ ته پاتې شي، نو موږ به چې وایو چای چڼ کړه، نو په انګلیش کې به څه وایو strain the tea. او pour some tea in this cup. په دې پیالۍ کې لږ چای واچوه. کو موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه په دې پیالۍ کې لږ چای واچوه، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي pour some tea in this cup. she is doing the dishes. هغه لوښي وینځي. کو موږ چېرته یو زنانه یادو په کور کې چې هغه لوښي وینځي، نو موږ به په انګلیش کې څه وایي she is doing the dishes. ډیشز څه ته وي؟ لوښو ته. یعنی تاسو چې کوم خوراک وکئ په لوښو کې، یعنی دغې ته موږ څه ویلی شو ډیشز. don't drink water while standing. په ولاړه اوبه مه څښه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه په ولاړه باندې اوبه مه څښه، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایو don't drink water while standing. when will the meal be ready. خوراک به کله تیاریږي. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه دا خوراک به کله تیاریږي یا دا روټۍ به کله تیاریږي، موږ وایو که نه په پښتو کې، نو په انګلیش کې به وایو when will the meal be ready. don't eat so fast. دومره تیز خوراک مه کوه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه دومره تیز خوراک مه کوه، تاسو به ډېر خلک داسې لیدلی چې هغه تیز خوراک کوي، نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شئ don't eat so fast. knead the dough. وړه واغږه. که موږ چېرته یو کس وایو چې هلکه وړه واغږه، نو په انګلیش کې به ورته وایي knead the dough. roll the dough into small ball. د وړو نه وړې پیړې جوړې کړه. که موږ چېرته وایو په کور کې چاته چې هلکه د دې وړو نه وړې پیړې جوړې کړه، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي roll the dough into small ball. یعنی بال څه ته وایي؟ دغه موږ د وړو نه چې کومې پیړې جوړو دې ته موږ وایو small ball. boil the milk. پی ګرم کړه. که موږ چېرته یو کس وایو چې هلکه دا پی ګرم کړه یا یې پاخه م که، دا دواړو دپاره موږ استعمالولی شو، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه ویلی شو boil the milk. the curry is very delicious. ترکاري ډېره ښه ده. که موږ چېرته یو کس وایو چې هلکه دا ترکاري چې کومه ده، دا کوم خوراک دی، نو دا ډېر ښه دی، نو موږ به ورته څه وایو the curry is very delicious. preheat the griddle. تبخی ګرم کړه. که موږ چېرته کور کې وایو چې هلکه تبخی ګرم کړه، نو موږ به یې په انګلیش کې څه وایو preheat the griddle. تبخی هغه څیز ته وایي چې په کوم څیز باندې موږ پراټې پخوو. sift the flour. وړه چڼ کړه. که موږ چېرته یو کس ته موږ چې په خپل کور کې کوم وړه چڼ کوو، نو دې دپاره موږ په انګلیش کې څه استعمالولی شو sift. یعنی که موږ وایو چې وړه چڼ کړه، نو موږ به په انګلیش کې څه وایو sift the flour. are you crazy. آیا ته لیونی. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته لیونی، نو په انګلیش کې به ورته وایو are you crazy. crazy څه ته وایي؟ لیوني ته یا پاگل ته. what happened on you. په تا څه شوي. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه په تا باندې څه شوي دي، موږ وایو که نه په پښتو کې، نو په انګلیش کې به څه وایو what happened on you. give respect and get respected. عزت ورکه او عزت واخله. یعنی د دې مطلب دا دی چې ته کله د یو کس عزت کې، نو بیا به ستا هم خلک عزت کوي. که ته چېرته د خلکو عزت نه کوې، نو خلک به هم ستا عزت نه کوي. نو موږ به په انګلیش کې څه وایو give respect and get respected. it's a useless debate. دا یو فضول بحث دی. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه دا خو یو فضول بحث دی یا جنجال دی، نو موږ به په انګلیش کې څه وایو it's a
useless debate. debate څه ته وایي؟ جنجال ته یا بحث ته. it is a rumor. دا غلط خبر دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا خبر چې کومه دی دا غلط دی، نو په انګلیش کې به څه وایي؟ it is a rumor. what are you doing here؟ ته دلته څه کوي؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ته دلته څه کوي، موږ وایي که نه چې چا سره په بازار کې میلاو شو، په یو بل ځای کې ورسره میلاو شو، نو په انګلیش کې به ورته موږ څه وایي؟ what are you doing here؟ it's an honor to meet you. خوشحاله شوم چې ته مې سي کړې. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ته مې سي کړې، موږ وایي که نه غټو خلکو ته، نو په انګلیش کې به څه وایي؟ it's an honor to meet you. nice to see you. خوشحاله شوم چې ته مې سي کړې. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ته مې سي کړې، نو موږ ورته په انګلیش کې ویلی شو nice to see you. موږ ورته داسې هم ویلی شو glad to see you. موږ ورته داسې هم ویلی شو happy to see you. موږ ورته ډېر قسمه باندې په انګلیسۍ کې ویلی شو. this is not your concern. دا ستا مسله نه ده. موږ وایي که نه یو کس ته په پښتو کې چې هلکه دا ستا مسله نه ده یا دا ستا مطلب دې کې کار نشته، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه ویلی شو؟ this is not your concern. don't spoil my mood. زما طبیعت مه خرابوه. موږ وایي که نه په پښتو کې چې هلکه خلکو ته وایي موږ هلکه زما طبیعت مه خرابوه، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي؟ don't spoil my mood. spoil څه ته وایي؟ یعنې یو څیز خرابول. this journey is quite arduous. دا سفر ډېر مشکل دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا سفر خو ډېر مشکل دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي this journey is quite arduous. that's what he said. دا خو هغه هم ویلي. که موږ په پښتو کې وایي که نه، موږ هلکه داسې خبره خو هغه بل کس هم وکړی او بل کس ښیي که نه موږ چې هلکه داسې خو هغه هم ویلي، نو په انګلیش کې به څه وایي؟ that's what he said. your happiness is ephemeral. ستا خوشحالي عرضي ده. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ته په دې څیز باندې خوشحاله خو دا ستا چې کومه خوشحالي ده دا عرضي ده، یعنې دا ډېر لږ وخت دپاره ده، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ your happiness is ephemeral. my eyes is twitching. زما سترګې رپیږي. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه زما د سترګې رپیږي، نو موږ ورته په انګلیش کې څه وایي؟ my eyes is twitching. یعنې تاسو به کسان لیدلي که نه ستاسو خپلې سترګې هم کله کله به رپیږي، یعنې ته به نه رپې خو ستا سترګې به رپیږي، نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ twitching. یعنې دا ډېر زیات مهم ټکی دی. blinking هم ورته ویلی شو خو twitching ډېر مهم ټکی دی. he is very skeptic. هغه ډېر شکي دی. که موږ چېرته یو کس یادو چې هلکه دا خو ډېر شکي دی، یعنې شک کوي، نو موږ به څه وایي؟ he is very skeptic. something is fishy. څه ګړبړ خو شته. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه څه ګړبړ خو شته، څه حالات خو ګډوډ دي، نو موږ به په انګلیش کې څه وایي؟ something is fishy. یعنې موږ وایي که نه په پښتو کې چې هلکه څه ګډوډ شته، څه حالات خو ګډوډ دي، نو دې لپاره موږ به څه وایي؟ something is fishy. he is looking over here. هغه دې طرف ته ګوري. که موږ چېرته یو کس یادو چې هلکه دا خو دې طرف ته ګوري که نه، موږ وایي که نه په پښتو کې هلکه دا کس دې طرف ته ګوري یا هغه طرف ته ګوري، نو موږ وایي که دې طرف ته ګوري، نو موږ به څه وایي؟ he is looking over here. sorry. you might have heard of me. تا به زما په باره کې اورېدلي. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه تا به زما په باره کې د چا نه څه خبرې اورېدلي، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ you might have heard of me. یعنې موږ وایي که نه که لکه تا به زما په باره کې څه خبره اورېدلي چې زه دا کار کوم یا داسې کس یم داسې. he got into a tizzy. هغه د ذهني مایوسۍ ښکار دی. که موږ چېرته یو کس یادو چې هلکه دا خو د ذهني مایوسۍ ښکار دی، تاسو به ډېر داسې کسان لیدلي چې هغو چې کومه دی ذهني مایوسۍ، یعنې ذهني خفګان ورته هسې بس برناقه خفی، نو دغې ته به موږ په انګلیش کې څه وایي؟ he got into a tizzy. یعنې که یو کس دغه رنګې د مایوسۍ ښکاري، نو موږ به په انګلیش کې څه وایي؟ he got into a tizzy. you are so slacker. ته د کار ډېر غلی. موږ وایي که نه په خپل کور کې، که تاسو به کور کې خپلو ماشومانو ته یو کس چې کار نه ځان پټوي، موږ ورته وایي هلکه ته د کار ډېر غلی، یعنې د کار نه ځان ډېر پټوي، نو موږ ورته په انګلیش کې څه وایي؟ you are so slacker. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. زه امید کوم چې انشاءالله تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي، ځکه چې دا کلاس ما ستاسو دپاره ډېر په مشکله سره جوړ کړی او که چېرته تاسو دا کلاس کتلی، نو دې نه به تاسو ته ډېره زیاته پیدا شوي.
ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او ما په خپلو دعاګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.